استاسو بزان نه صاحب شیخ صاحب نه جوړای چې ته صاحب دوه ورځې تسبیح لاس کې راواغسته او په درې مورز بیا د جبرائیل علیه السلام پته وای ایو بادشاہ خپل وزیر نه تاسو کو چې په دې می پوي کچ دی یو لوی پیر مقام ډیر اوچته او کدا طالبان چې دي دا وظیفې خوري او په جمعاتونو کې ډیر دي د دې مقام اوچت هغه ورته صاحب د هغه سړي مقام اوچته چې د چا قران په ترخ کې او مکتب ته روان ول دا سره هغه پیر دی او ډیر خلق لا سنا سپي او دا ول بس ول ما به چې شمدید پوي ول ډیر خطر آزاد د شپې راوتی دي دواره د پیر صاحب خلوت خانه ته تللی دروازه ټکولې ده سوکه او وزیر ورته وایي بادشاہ ور سره دی چې زه جبرائیل علیه السلام خاول په خیر رااله وساخو خرو عادت څه پوهدو چې جبرائیل چرته غیر پیغمبر ته عمر ازي وای زه جبرائیل علیه السلام مو خدای وایي چې نور خواري مکوا بس ته مې اور رسول خپل مرتبه تسبیح مسپیال ته لړ کړی دي وای مړه دومره لیټ شو زما بیره تبا شو په وظیفو کولو کول ویل خان بادشاہ تیرے پوئی شوی پی کافرم شو ورپسې ورازه اوس جمعات تراغله دے طالب دیوه بلا کړی دا د خاور سرشمو د تیلو کتاب ګور دروازه ټکولې ول سو کې ول جبرائیل علیه السلام خدای وی چې خواري مکه هم د سی بدی ملاقم په خوا د طالبانو باندې غټه غټه کوتا کې ګرځو ا کوتک ته لاس کړی ول درېګه چې ستړي مشي درته وکم او چې دروازه تراغله بادشاہ او وزیر دوارو منډه کړی دا ول درېګه کنه دا جبرائیل دا څه خوار دی چې ما پسې راځي چې زه تلاله نو بادشاہ ورته ما دا ومنله چې مقام داغه چا اوچته چې چا علم کړي تاسو خیال راغی نو عرض مې داو چې آدم علیه السلام پویو چې هغه بے نیاز دی داغه خواخه ده چې هر کله نظر د کرم انسان خو عاشق او د عاشق ډیوټي دا نه ده چې د معشوقې د منظور نظر شي د کال دی د دې سره چې دی په در کې ورته پروتي معشوقې خوخه ده چې کله نظر د کرم پیو رمضان یو بزرگ تیر شوی دی هغه وی عاشقان ډیر پراته رمضان دی په درد سنم عاشقان ډیر پراته رمضان دی په درد سنم خدای په خبر دی چې د یار مینا بچا سروي تبا په در کې ورته پروت باقی دا غیر نظر د کرم کیږي کنه کیږي دې سره ستا کار نشته لکه رحمان بابا وی چې ما چې سترګې و ګل روخته واړولې ما چې سترګې و ګل روخته واړولې په هغو سترګو مې وینې وجړلې محبوب باندې مې چې نظر پریوت په هغه سترګو مې بیا وینې وجړلې خو ما ته ګوري نه نو چې د عشق ډېر په تیش کې راغلی دی نو وایي چې د نیت د اشنایۍ نو صنما چې د نیت د اشنایۍ نو صنما نو د رحمان سترګې دی ولې نه ګنډلې چړه نو ما د سترګې باندې ګنډلې وای چې ما تا ته ډوکته محبوب استا په تصرف کې نه دا خپل خوخه چې تا ته ګوري او کنه ګوري تبا تمام اسباب د عشق دي آتا مهیا کړی نور مخکې دا خوخه ده چې تا ته ګوري عرض داو چې الله محبوب آدم علیہ السلام ته تقاضا کوي چې یا الله اوس چل راته وخه کیږي بس محبوب له حکم وشو چې توایا چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اے رب زمان ظلمنا انفسنا ما پخپل ځان پخپل زیاته کړي دي وان لم تغفر لنا کتارا تبخنا نکړه وترحمنا او تارا باندې رحم نکړو لنكونن من الخاسرين ما کار به خراب شي 300 کال پس 300 کال نن زمونږ د ملک ته وګورم څه ملک دی څه وطن دی چې څنګه مونږ یو داسې را باندې حکومت تاسو وګورئ د کراچۍ کې بیا اور بل شو جنیجو صاحب اعلان وکړو چې زه به کراچۍ کې ناست یم هلکه ته څه مولای چې کراچۍ کې کینې او جنازې به د خلکو کې او لمبې دی بیا د صوبه سرحد نه یو 3 وزیران غوښتي دي چې کراچۍ حال ټیک کړي راشي ا د صوبه سرحد وزیران چې کوم طریق قسم په خدای چې 3 واړه ګونګیان دي په خبره کوي 3 واړه ګونګیان چې غوږ دې په داخله کې نه ورننه استم په خبره به پوي دای غوښتي
چې راشي د کراچۍ جنیجو به هلته ناست خلک کباب کیږي لګیا دي ته په دغه سترګو ړوند شې چې دا ته پې ګورې په غبرګو کې نه خلک والله کال بله ورځ د کراچۍ خلک راغلي ویل مونږ ته دا پته نه لګي چې مونږه مهاجر او بهاریان ولې مړه کوو او هغوی مونږ ولې مړه کوي والله که راته پته شته خو یو اواز شوی دی چې وحی دا اواز چا کړی دا چا کړی دا اواز هغه انټرنیشنل شیطان ملک کړی دی چې کوم ته مونږ ماما وایو چې هغه امریکا ده دا اواز هغې کړی اوس وزیران وزیر او هلته به چې دی کراچۍ کې د خلکو جوړې کوي دوی په جوړو پوهېږي جوړه په کراچۍ کې کول غواړې دې ته د قوم مشران پکار دي دې ته خبرلوس خلق پکار دی دې ته زبان دراز خلق پکار دي تاسو نن د صوبه سرحد د دې قومونو مشران ورولېږئ ته وګوره چې په یو ورځ کې کراچۍ کې امن کېږي که نه کېږي یو ورځ دا شرمېدلی حکومت د قوم بچي کباب کوي لګیا دي خپل هم ته څه نه کېږي خو قوم ته اپیل وکړه که نه تا خدای تباه که چې تباه شي قوم ته اپیل وکړه چې راشئ موږ ناکام شو اوس دا جوړه تاسو وکړئ ته وګوره چې کېږي که نه کېږي یا لکه افغان حکومت پیشکش وکړو دا زما د جومات سی ډي والا دا خبره هسې دلته اړتو پړتو مه لیکه سم صفای ولیکه چې د زیړک په دا سپېږمو کې ورننوځي افغان حکومت پیشکش وکړو ما ته ګورې ما ته چې زه جنگ بندوم ولې بند دی دا ستاسو ملک دی او خپل ملک ته راځي او د عام معافی اعلان یې وکړو افغان حکومت نجیب نه دی کړی روس دا اعلان کړی چې ما جنگ بند ځکه چې جنگ خو روس کولو په کابل کې مجاهدو سره د روس جنگ کو د کابل حکومت نجیب الله څه شی دی او ګوډاګی ناست دی او هسې یو شی کېنولی خبره د روس وه روس پیشکش وکړو چې زه 6 میاشتې به زه جنگ نه کوم په دې راز پوهې دا کابلیان دې په دې خبره لږ ځان پوه کړي ځکه چې کابلیانو ته مې هغه ورځ وی چې خدای او قرآن او دې جولۍ ته وګورئ چې دا د پاکستان زده کړی شیطانت کابل ته یو نه صحیح دا دلیم چې څه زده کړه موږ نه چې دا ګنډ هلته یو نه صحیح داسې د خدای په قهر باخته یې هلته لکه دا موږ چې پیښ څنګه چې راغلي یې خالي الذهن هغسې ځئ په دې دا خلق ځان پوه کړي روس وویل چې زه جنګ نه کوم دلته د افغان مشرانو نن څو ورځو نه پې جرګې دي څنګه چلو کو غوږ کېدی که د روس دا پیشکش د جنگ بند دی 6 میاشتې به روس درته صبر وکړي او 6 میاشتې کې هم ستا سړي تله او جنګ یې کولو نو روس به د ټولې دنیا خوله ځان نه واړئ هغه چې اعلان وکړو BBC جرمني چین د دنیا ټولو ملکونو یې خیره مقدم وکړو چې روس ډېره لویه مهرباني وکړه چې د جنګ بندۍ اعلان یې وکړو په کابل کې نن سویمه شپه ده چې BBC پې لګیا دی ټولو د روس شکریه ادا کړه چې تا چې جنگ بند کړو ستا ډېره لویه مهرباني ځکه چې اول خو دا ټول ملکونه لګیا چې روس ظالم دی که نه روس ظالم دی اوس روس ووایي چې زه جنګ نه کوم هغې یې شکریه ادا کړه او دلته نه د امریکې په شیطانت مونږه ټکه ټوکه جاري وساتله 6 میاشتې پس به قسم په خدای دی چې دا روس دله داسې ګړچ درکړي چې نه به د پاکستان او نه به د ګلستان داسې ګړچ دله درکړي روس د دنیا خوله ځان نه په دې بیان واړوله دنیا چې تاسو ویلي چې په روس لعنت دا د ما جنگ بند کو سره د دومره لویه قوته او دوی نه بندای اورېږه چې درته چلو خیم چې تا ته امریکا را رسي چې ستا ما بیړه تباه کړي او که نه وي تباه کړي دې ته سوچ وکئ ضیاءالحق صاحب دې ته سوچ وکړي جنیجو دې ته سوچ وکړي دا ګورنران دې ته سوچ وکړي چې که دې پیشکش تاسو مسترد که او پاکستان یو ځلې د دې قهر په ضد کې راغی چې امریکا درته را رسي پاکستان به داسې تباهي لکه په ډاکا کې چې امریکا را رسېده او ډاکا تباه شوې وه دې امریکې ویلي چې زما 9 نمبر بیړۍ دا روانه ده که نه وي ویلي په ډاکا کې چې څه وخت کې ستا 1 لک فوج جنګېده لګیا و او جنرل نیازي ویلي چې زما په لاس به ټینکونه تېرېږي تاسو خیال راغی جي زما په لاس به ټینکونه تېرېږي هغه د روس 9 نمبر بیړۍ د امریکې 9 نمبر بیړۍ تورو خاورو لتلې وه او ډاکه مونږ نه کټ داسې مونږ د امریکې غنمو
او د اسخا بنینونو او د اسخا جرابو وړاندې کړیو او د امدادونو وړاندې کړیو چې د کابلیانو د برکته زمونږ هم نیستی غوڅې شي کابلیانو باندې کراوریږي په مونږ راسسیږي ته ورشي افغان مهاجرو کې دا زمونږ خلق چې افسران دي نیستی غوڅې شوې نیستی والله چې زما وس پې ورسي او زور خدای خبر چې دا خوب زه وګورم چې زه د دوی د خېټو نه درته دړی دړی ممنعي وباسم والله که دا ملیان زه پرېږدم دا د مدرسو په نامه باندې چې نن د پاکستان لکونه روپۍ لکه ته وزیر یو ملا د 2000 روپو چای وکړی او 3 لکه روپۍ دی ورکړي او ځینې ملیان زمونږ دا جومات دی دا جومات چې دا زه پکې مونځ کوم وختي راته چا ویل لاندې یو 2 کسه لګیا وي چې ملا یې غټ دی او جومات یې وړوکی دی تاسو کې به چا ویلي نو مالدی غټ ملا له غټ جومات څوک ورکوي غټ جومات خو هغه ملا له ورکوي چا د دوی دبلې غږوي محمد خان جومات ماله څوک راکوي مالګو منډۍ جومات ماله څوک راکوي صدر کې سونیاري جومات ماله څوک راکوي زما چې دغه خولۍ خدای خبر چې قبر لم ځای راکړي نو ما غټ جومات موږ له راکوي څوک نو خبره دا ده چې څوک خو د لوږې مري دا جومات راشئ د دې امام وګورئ په دواړو سترګو ړوند دی دې جومات نه سړی وظیفې شګی کلي ته وړي او وخت یې تېروي د دې جومات سړی وظیفې بیګانه سهار طالب یو سی او د ښځه او بچي هغه سړي ټوکړې خوري یعنې څه امامان خو دې بیګانه سړي ټوکړې خوري او چا دې خېټه پورې منګي تړي والله چې بنوسي لورونه دې خېټو ته در واچوم او کلمې ډېرې کم په دې ځمکه باندې تاریخ پاکستان وګورئ هغه ګلزیړی به پکې وګورئ چې عقل به مو خوځي نو د دې وجې نه تاریخ چې دی دا وجه ده چې تاریخ په باب د دین کې اس وقت نه لري ځکه چې اصلي دین چې دی هغه قرآن او حدیث یا اقوال د ائمه مجتهدینو دي یا اقوال د ائمه محدثینو دي یا اقوال د فقهاو دي دینه سوا نور ټول منګړت خبرې پرون مانا په یو مجلس کې چا تپوسو چې په نسوار او 10 ماتیږي کنه او زه پوه نه وم چې هغه ملا چې فتوا ورکړې وه چې په نسوار او 10 ماتیږي ما سره ناست او داسې مجلس کې رانه خلکو تپوسو نو ما ورته وویل چې په نسوارو او 10 اله ماتیږي که سړی بېهوشه شي یا نسواري سړي نسوار اچولو سره خولۍ وینه وکړه یا خوله یې پخه وه اوبه ترې ووتې پوکړی دي که د پولۍ دي هغه ماتې شوې نو بیا خو اودس ماتېږي او که دا نه شوې نو بیا خو اودس نه ماتېږي ایا د خدای قمقل پکې پاسېده وی دی خو وایي چې ماتېږي فتوا یې ورکړې نو ملکه ماتېږي دی به ما هم پوه کړي نو اخر دین خو د یو ضابطې او د یو قانون نامه ده دا خو د چا د پلار د یا د نیکه جایګیر نه دی ما به هم پوه کړي بس هغه غریب هم غلی شو اړو جواب یې ونه کړو خبره دا ده چې دې خبرو کې دین قانون دی قانون کې چې یو شی نو پلانی پیر ویلی دی یا پلانی بزرگ ویلی دی یا پلانی تاریخ ویلی دی دا په باب د دین کې اس حجت نه دی دین عبارت ته د سلورو سیزونو نه ادله د شرع سلور دی آیات حدیث اجماع او قیاس دا سلور دلائل اول خبره به آیات کی که آیات کې نو بیا به حدیث کی او که حدیث کې نو اجماع کې به اجماع کې نو نو بیا به قیاس کی قیاس سلورم دلیل دی د شرع او دې د پارم اصل موجود دی په حدیث کې یو صحابي پیغمبر لګلو چې حالت ته فیصله پڅ شي کې هغه ورته بکتاب الله زبالته د ملک فیصله د خدای په قران وفعل لم تجد که قران کتاب پیدا نکړه بیا پیغمبر ته وي ستا په سنت وبکو زما سنتو کې پیدا نکړه بیا ورته وي اجتهد برای یا رسول الله زبا اجتهاد بالرای بیا کوم پیغمبر ورته دعا وکړه چې الله دې تا ته برکت درکړي زما او ستا رای دواړو برابر بیا به اجتهاد اوس اجتهاد د پاره اهلیت به پکاري اجتهاد به هغه عالم کوي چې دغه په قران او په حدیث او په تمام دین باندې داسې عبور وی لکه دا تله ټول دین ورته داسې یاد وي هغه به په مقام د اجتهاد خیر به هر تقدیر خبره مې تاریخ پورې کوله چې تاریخ په باب د دین کې حجت نه دی یا لکه زمونږ په دین کې پلانې کارواله کې پلانی پیر ویلی نه چې د پیر قول قانون نه دی
د بزرگ قول قانون نه دی، قانون موجود دی نو بیا د بل چا قول قانون نشي کې. دا یاد لرئ. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کافی موده په جنت کې و، ځکه چې د اول په جنت کې आवाज بیا ورته بیبي پیدا کړ. بیا قرآن وایي چې دی دوارو ته الله وایي چې اسکن انت وزوجک الجنه فکلا منها رغدا حيث شئتما. تو ستا بیبي دی په دې جنت کې اوسېږي، خورئ اوسکئ چې چاته هم رضا وشي، لیکن ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. دی بوټي ته به نه نږدې کېږئ، او که دی بوټي ته نږدې شوئ نو د نافرمان کوونکو نه بشئ. معلومیږي دا چې څه کافي وخت دوی په جنت کې. اوس بوټی څه شی و دی کې د ائمهو اختلاف دی، څوک وایي څه بوټی و، څوک وایي څه بوټی و. بهر تقدیر ډېر علما دې طرف ته دي چې د غنم دانه وه. دانه نیمه آدم علیه السلام وخوړه او نیمه بیبي حوا وخوړه. اوس ویې خوړه ولې؟ ځکه چې آدم علیه السلام دا خیال و چې قسم به په دروغه څوک څنګه خوري. د شیطان خو مونږ ته قسم وخوړو. دلته دوه خبرې، یا خدا چې آدم علیه السلام ته د شیطان د لعنتي کېدو علم نو نو د په قسم اعتبار وکړو، او یا دا خبره چې آدم علیه السلام دا خیال و چې قسم په دروغه څوک څنګه خوري. ځکه دا قرآن ویلي چې وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلاهما بغرور. دې دواړو ته قسم وخوړو چې دې بوټي نه چې الله تاسو منې کړي یې، دې کې راز دا دی که دا دانه تاسو وخوړه ټول عمر به په جنت کې پاتې شئ، او کم ونه خوړه، او که هم خوړه ټول عمر به پاتې شي، او کم ونه خوړه نو دې جنت نه به مباسي. دې اجتهاد کې آدم علیه السلام نیمه دانه ده او نیمه بیبي حوا. نو الله ورته وفرمایل چې وځئ د جنت نه بهر شو. بیبي حوا په جده کې راوغورځېده او آدم علیه السلام په سرندیب کې راوغورځېد. 300 کاله دا دواړه جدا وو. الله ته التجا وکړه چې څه چې وشو خو وشو، اے الله اوس راته د معافۍ چل وښایه، معاف کېږو به څنګه؟ الله ورته وفرمایل چې تاسو دواړه یو وظیفه ده دا کوئ نو معاف بشئ. دا وایئ چې ربنا ظلمنا انفسنا، اے خدای مونږ په خپل ځان زیاتی کړی، وان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین. خدای که تا مونږ ته معافي ونه کړه نو مونږ به د زیانکارو نه وو. دا وظیفه 300 کاله وه. عزیزانو دې ته سوچ کوئ چې آدم علیه السلام د یو حکم عدولی باندې 300 کاله بیبي نه جدا و پریشان، چې څوک شپه ورځ د خدای د حکمونو عدولیانې کوي چې هغوی به څه مونږ به څه کوو. او بل طرف ته بیا د خدای بې نیازي ګوره، بې پروایي ګوره. ذکریا علیه السلام چې قوم ورپسې شو منډې کړي، چې منډې کړي نو یو ونې له وویل چې پناه راکړه، نو ونه په منځ دوه شوه او ذکریا علیه السلام پکې ورننوته، بیا یو ځای شو. خدای ورته وایي ښه زما په موجودګي کې تا ونې نه پناه څنګه وغوښته؟ قوم اره کېښوده ونې د پاسه، ده ته یې وایي که دې اواز وکړو نو کار به دې خراب، شور به نه کړي. په دا منځ یې 2 ځایه کو اره. تاسو خیال و یوسف علیه السلام د خوب په تعبیر ډېر ښه پیدا. یو سړي له د خوب تعبیر وکړو، ورته وایي چې که جیل نه ووتې ته به د بادشاه خادم ولګې، ستا د خوب دا تعبیر دی. بادشاه سره ولګېدې نو لږ زما شپارس ورته وکړه. الله ورته وفرمایل چې ښه زلیخې چې په کوټو کې بند کړی وې او ما نه د امداد وغوښتو نو د تاخانو نه مې هم راوویستې، او اوس دې په جیل کې دې سړي ته ووایي چې خدای ته بادشاه ته زما شپارس وکړه. نو حکم راغی او د یوسف علیه السلام قید 12 کاله شو. اندازه کوئ مونږ خو غرق یو، تباه یو، زمونږ د نجات لار نه ښکاري. ګوره چېرته څو پورې چې د قانون تعلق دی نو زمونږ د نجات لار نه ښکاري. دا کوم شي کې چې تاسو نجات ګورئ دا نجات نه دی، دا عذاب دی. عزیزانو عرض داو چې هر وخت به امداد صرف د پروردگار نه غواړي، او تکیا به د هر وخت د خدای ذات دی. په بنده دې تکیا وکړه نن دې سبا بنی بیا به څه چل کوي. او یا بس د عبدالله په معشوقو د جهان فخر کړه، فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي. تاسو خیال را نو آدم علیه السلام ته خدای پاک وایي چې دا وظیفه کوا، زما خوښه ده چې هر کله مې معاف کړي.
دا ملک ستاسو د پلار دی چې چا دله چای وکړي د 1,00,000 روپۍ، چا دله روټۍ وکړه 2,00,000 روپۍ. دا د ملک خزانه ستا ده. ایمان پیدا کوي او شرمېدلو ایمان پیدا کوي. عربو ته په میاشت کې منډې وهي 10 ځله، د عربو غوندې ایمان پیدا کوي. په عربو کې یو جماعت وښایئ چې د هغې امام د ګریډ 18 او د ګریډ 19 افسر نه یو امام. تمام جماعتونه د سرکار په تحویل کې دي. د تمام جماعتونو تنخواه ده، خادمان دي، ایر کنډیشن دي پکې، قالین دي پکې، محراب کې دروازه ده، امام رانه وځي دلته مونځ ورکړي او بیا وځي پکې. امام تانه نه خبر او ته امام نه خبر. دلته امام خو نه دی، مشکی دی. مړ اگر کې وشي الله شه امام صاحب ګوته پکې ووا کده بس تا د مړي کونه کې ګوتې زوامه. دلته خو امام څوک چې د دوی مدي وي یا په مزو کې دي. که چا دومره مو وی چې د دوی جامې خیرې نه دي، اب بیگانه سړی وظیفې دا مذهبي امور دي او دا محکمه اوقاف ته او دا حج پالیسی ده. اوس د حج ډولکی بیا شروع حج لا کال پاتې ده، داخله اوس نه شروع کی چې د دوی خزو لپاره ګټه په بانک کې اوس ولې پیسې داخلي 30-26 روپے اوس نه داخلي او حج لبزه کال پس. دا سملک ده یا دا وطن ده؟ نو په دې د افغان مشرانم سوچو کوي، ضیاء الحق صاحب دې په دې سوچو کی چې دا خلق پوهه ککنی والله ضیاء الحق څه پروا ده. او که 10 شو جازونه تیار ولال دي زیب امریکې ته یا لندن ته، خبره زمونږ ده، مونږ به تباه نشو، زمونږ به بیړي غرقه نشي. نو که ټول افغان مشران په یو خبره متفق وي او یو پکې ورانه کوي د 60 نه 19 او مرای ته بوټه وباس، نو د روس دا پیشکش یو طرف ته خو خده چې خدای په خیر خیریت روس تباه کی او دا مهاجر خپل وطن تلاش، بل طرف ته کوم ورانه جاری وساتلو دومره خطرناک دی چې د پاکستان باندې بیړه تباه. یو عذاب پکې دام دی چې ما تابل اورز یو سړی وي چې مولانا صاحب تاسو وایي چې پیغمبران دروغ نه وایي، نو ابراهیم علیه السلام خپل قوم ته ولې دروغ ویلي چې هغه ورتراله ورته وی چې راځه چې میلې ته زو د ورته انی سقیم ز بیمارم، حالانکه دې بیمار نو. نو ما ورته چې به خبره دادا چې بیماری په دوه قسمه ده، یو بیماری د زړه ده او د روح ده او یو بیماری د بدن ده. ابراهیم علیه السلام غرض داو چې میلو له هغه خلق زی چې په زړه جوړي. تاسو په ایمان وایي چې د اختر په ورځ د چاپلار مړي یا زوی مړي یا خزه مړي یا لور مړي او تور پسې ورشي چې راځه د اختر ورځ د چې میلې تلاش لار بشي در سره. په دغه خبره خو به پوهېږي چې په هغه جوور لګ نه پوهېږي، دومره خو به پوهېږي چې د اختر په ورځ د سړي پلار مړي او تازه یې ښخ کړی او مرګري ورپسې راشي چې هلکه راځه چې میلې لځو، نو لاړ به شي ورسره. وجه څه داسې بیماري سي بیمار هم نه ولې نه ځي. اب وایي زما اړه نه وینې ساسي پلار مې مړ دی او ته ماته وایي چې راځه چې میلې لځو. د پیغمبر دړه نه وینې ساسي د قوم د بېدینۍ په وجه. پیغمبر خو زمونږ غوندې نه دی، پیغمبر خوړه بیماری 24 घंटे چې هغه د قوم بېدیني او د قوم بغاوت ګوري. اوس مونږ خو دغه یو صاحب ده او تیری بربادی میں ہے تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج. چې ستا کور وران شي نو زما کور جوړ شي، ستا کور چې وران شي زما کور جوړ شي. تا کره مړی شوی دی، ما کره صاحبه ماښام روټۍ را روان، الواګانې را روان، د شرشمو د ټیلو ډیوه را روانې، ما کور آباد شي. د تختې جوړه ماته ملو شي، د څلوېښتی ماته ملو شي. خدای دې چرې ژوندی مه پاتې کوه چې ژوندی پاتې خو ماته نه فایده نشته. ستا په مرګ کې زما کور مونږ خو دا شي او پیغمبر خو دا شی نه و که نه. پیغمبر په الواګانو یا پیغمبر د شرشمو ټیلو په ډیوو باندې یا پیغمبر د تختې او د څلوېښتو په جوړو باندې خوشحالي دي. مونږ غوندې خو نه. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل انی سقیم، میلو له هغه خلق ځي چې په زړه جوړي. د چا چې زړه بیمار وي هغه میلو ته ځي. زه ګورم چې تاسو
300 شپېته خدایان دي ستاسو، زه هغه خالق حقیقي ګورم چې د هغه په مخ کې تاسو بت ته سجدې کوئ. نو زه میلو ته تللی شم. نو ما ته ویل ښه اوس پوه شو. ویا یو بله خبره چې وه چې هغه ښځه او دی روان وو، ما یاره د دې قابل نه یم چې زه تا سره خبرې وکړم، او زه خبرې ډېرې اوږدې کولی هم نه شم، تنګوه مې ما. ویل نه دي هسې ځان پوهوم ما چې څو کاله عمر دی دی، کم از کم 55-60 کال عمر مې، چې په 15 کاله کې پوه نه شوې کور دې وران شه، دې نه پس به څه پوهېږي، دې نه پس به څه پوهېږي. خو زه د دین خبره ده په لار روان دي. ابراهیم علیه السلام ورسره بیبي ده. د هغه بادشاه قانون دا و چې کم سړي سره به ښځه وه نو هغه به یې ترې اخسته، او چې خور به وه ورسره نو هغه به یې ترې نه اخسته. اوس د پیغمبر د شان سره چې ښځه ترې وایي، نو ابراهیم علیه السلام خپلې بیبي ته وویل چې که تا نه یې تپوس وکړو چې د دې څه کېږي نو ته ورته یې زه یې خور یم. ولې؟ ځکه چې په اسلام کې مسلمانان سړي او ښځې اسلامي ټول رونه او خویندې، انما المؤمنون. نو هغه خبره دا وه چې ابراهیم علیه السلام ورته ووایي چې چونکې په اسلام کې ته زما خور یې، شریعت کې زما ته په حق د نکاح اخستې، نو ته ورته وایي چې زما رور دی ده. ادا چلو. نو زما عزیزانو عرض دا و چې دا شی صورت په ظاهر د دروغو، حقیقت خو داسې نه وکړه. او هر شی چې دی هغه یو حقیقت او یو ماهیت لري. 1400 کاله وروسته پیدا خلق یې. اول خو تاسو دا مجال نه لرئ چې د هغې خلقو متعلق یو خبره وکړو، کجا هغه او کجا مونږه، کجا د هغې ایمان او کجا زمونږ ایمان. زمونږ څه ایمان؟ د هغې ایمان دا و چې څه به یې ووایې نو سر به یې کټ کو، او خبرې نه به نه رستو کی. ایمان یې څه و؟ وہ بے سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں، سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں، خم نہ پڑ جائے تیری تلوار میں. عاشقانو کا معشوقی تو وہی سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں، خم نہ پڑ جائے تیری تلوار میں. د سر پرې کېدو غم راته نشته، خو هسې نه چې زما سر پرې کېدو سره ستا توره چېرته کږه نه شي. موږ غوندې بیا د پاکستانیانو غوندې پاکستان. الله، یو خبره مې چاته کړې وه، خبره د هغې برعکس وخته. ما ته وایي چې مولانا صاحب مولیان هم دروغ وایي. ما نه، ته پوهېږې نه قمقلې. مسله دا ده چې الناس علی دین ملوکهم، خلق د بادشاه په مذهبي. زمونږ بادشاه دروغجن دی، نو که مونږ دروغ وایو خفه کېږه ما، مونږ بادشاه دروغجن. تاسو وګورئ 10 کاله وشو چې دې سړي دا قوم د اسلام په نوم څه په دوکه کې وساتلو. 10 کاله بړې سي را خوشي کړي، اوس یې په مولیانو هم لاس وواهه. اسلام دی، اسلام دی، اسلام دی، اسلام دی، اسلام دی، چې د خلکو یې خولې له راوست. تاسو له شرم نه درځي؟ شرم بیا په خپل اخبار او په خپل ټي وي او په خپل ریډیو باندې خو د بار ملکونو ایمانداري منع شر کوئ که نه؟ شرمېدلو تاسو پې شرمېږئ. پرون د چین لوی رهنما استعفا ولې ورکړه؟ ولې؟ ځکه استعفا ورکړه چې هلکانو جلوس ویستی او هغه اعلان وکړو چې دا زما د تنظیمي امورو د نااهلیت وجه وه چې دې هلکانو جلوس ویستو، لہذا زه استعفا. شرمېدلو بیا خو په ریډیو باندې مه وایئ چې د چین وزیر یا د چین یو مشر استعفا ورکړه ځکه چې د چین هلکانو جلوس ویست. دلته په کراچۍ کې په سوونو خلق کباب شو. غوث علي شاه پلار تاسو ولې ځان ته ساتلی دی؟ کابینه ماته کړه او مغه خرم بیا واغسته، مرکزي کابینه ماته کړه او مغه خلق هم بیا واغسته. ولې ساتلی؟ د وزیر اعظم شرافت دا دی، د ده انسانیت دا دی چې ستا په ملک کې د یو خدای بندگان او د یو قرآن او د یو اسلام منونکي خپلو کې وجنګېده، د دا معنا ده چې دا حکومت نااهله دی، نو ده ته فورا مستعفي کېده پکار دی. فورا. تاسو له شرم نه درځي چې تاسو د اسلام نامې یالئ. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په کور کې چې محاصره وشوه، فوج ورسره و، د تمام دنیا امیر و، خلق ولراله چې هر وکړه چې دا خلق کېمه کو. حضرت عثمان ورته وفرمایل چې نه، ځان به کېمه کم خو د قوم په مرۍ به چرې چاړه ونه چل، ځان یې په تبرونو او په تورو حلال که،
فسيكفيكهم الله آیات وی چې د توري گزار په وشو د وینو د مزغو ساس کی په قران ورپړو خزراله چې لاس یونیو بل گزار چې پراغه د خزې ګوتې هلته وګرځي. ایمان خو دې ته وای قوم کباب کیږي، قوم مری پالیسی چل تاله نه درځي، قوم راضي ته نشي ساتلی ځکه خو دروغجنې کړ څه چې وای دروغ وای نو د دروغ مزه خو لاندې ایو سره غاټ غاټ بریته ساتلی چې غاټ غاټ بریته ساتلی نو خان چر چرته نو وای خان دا زمونږ د دې غریبو د خدای کور باندې د دې خدای بیړه تباہ والله چې په دې خانانو ما د خپل مړي قبر نه کنسته چې زدوی پرې نه خان کې مړی شوی نی چې غریبو په کونه کې لکای منډلی او صاحب چا بیلچی پوګه کړی چا دغه هغه سړی له قبر کړي چې استا قبرم کړي ولی خان تشراشي داسې دوا کوي او تاسو یې غلامان 200 کال د پیرنګي غلامانه ذهنیت د قوم د مزغونه نه دی وت اسمه مغه مردار عادت در مغه پلیت عادتونه د غلامای درکې تاسو په سلوخ کال کې دا تصور نه کوئ چې موږ یو آزاد قوم یو د خدای بندگان خو نه خانانو نوابانو د دې بندگان زبستا د مړي قبر کنم ټیک به بیلچا پوګه کې او ته به مدیره لځي کته نه زوی بدلېږي وراره بدلېږي تمام ذکر زبستا قبر کنم او ته به ما قبر نه کني او رضی خان خزمړه چارته ته تلې مال نه ویل ولې مال زه د غریبو جنازو ته چې نشم تلې د خان ته بل او خان لبه ال جنازې لازم چې بمباری په قبر کولې شو دغه چې دا غټ غټل تراغلی بل ځای کې پلاس ناراضي د شیخ محبوب علی خان په قبر میں تقریر کول مال جاگور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت کھل جائے گی تجھ پہ سب دنیا کی حقیقت عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت پھر پوچھ ان سے کہاں ہے تیری وہ شان حکوم کل براتا تجھ میں جو غرور وہ آج کہاں ہے اے کاسے سر وہ تیرا تاج کہاں دا آغا شیخ محبوب علی خانو چې د پیرنګیانو لوی نظام مشینری د پلاس میں چلے دل نو مل کل براتا تجھ میں جو غرور وہ آج کہاں ہے اے کاسے سر وہ تیرا تاج کہاں ہے دغه لته نو عزیزانو عرض میں داو چې مونږ کې څه اهلیت پکار دی مونږ ته دا محسوس کول پکار دی چې زه یو آزاد سړی زه مزدوری کوم محنت کوم ځان له روټۍ خپله ګټم نو منتباری بستا ولی کوم سلامونه به تا هغه سړي ته سلام کوه چې ثواب یې پکې خدای د پاره تعالی ولی ایمان پیدا کوي دا اورنګزیب بادشاہ رحمان بابا ته وی ته کله کله راځه کنه زما دې دربار ته هغه ورته څه لپاره وی کله راځه څه ماته شیرونه به وی هغه ورته زه ویاو ورته نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دی نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دی زکه اورنګ د زمانه زما غلام دی اورنگزیب کا آرائش د تخت و تاج کا خو مرگے بیدا تخت و تاراج کا ناز پا دے تخت او پا تاج کے واللہ زدیار تصویر پترخ کے گرزو مال او دمیو جام میں پلاس کی وینو اورنگزیب از تخت پل غلام گرما تب زمان جنگر ترازے زبستا محل ته ناراض ایمان دا پیدا کړ مونږ خو د خدای په خړ سیلاب یوړل کی مونږ خو اسلام په شرمونو مونږ د لاس خو د اسلام بیړی تباش دا قران با زما دې په خدای قسم وی دا قران به زولنی او د قیامت په ورځ به زمونږ په غاړه کې پرتی په مونږ باندې بلوي ګواه لوی گواہ بدا قرآن وی دا اللہ پا مخی چه اللہ دا آغا خلقو تابیداری کولا او دا آغا خلقو پوجا پاٹے کولو چه کمو خلقو زخپولان دی پیمالا ولما کمو خلقو چه زمان نظام پا ملک راوستے شو او زور تسپک کاری دم او دا مل قانون دا پیرنگی نظامو خدا دا پیر صاحب او دا ملا صاحب دا آغا بی دین و دواگو اس پت سکی مونگ نه ملا توب زمونگ دا ملا توب بداسی
लका मौलाना हुई अलबसा मुश्किन जुल्फे यार माँ, अलबसा मुश्किन जुल्फे यार माँ, चूंकि माँ दुज़्दे मो जंजीर माँ। अलबसा मुश्किल जुल्फे यार माँ, चूंकि माँ दुज़्दे मो जंजीर माँ। वही जमाद यार जुल्फे खुद मुश्को द अंबरो पशानी दी, लेकिन जखो गालिब माँ द पारा बती जंजीरू न जोड़शी। दाजीजानो पर खुदा में भी कसम भी दगा कुरान और हदीस बा मुंग द पारा जंजीरू न जोड़ी और पर मराई की बेराता चूल द क़यामत तक कराए वो पलासुनु की नहीं पखपो की बनी। खुजूहो फगुल्लूहो रवी नहीं सही, खुजूहो फगुल्लूहो सुम्मल जहीम सल्लूहो। रवी नहीं सही और पदे मराई के वर्त जंजीरू नवा चो और आका गई न द क़यामत कैदियान बे पदे मराई के जंजीरे चोले और आवाज करे। दा कुरान और हदीस बा जमुंग द मराई जंजीरू नहीं और मुंग बखदा था पेश की तासो पदे खुशफहमाई के मुब्तला की गई जब मुलायमा और तमर्शवे और मादर बांधे कुरान में जो टर शु चागा दे जन्नत तलाक स्ता दा से टर शु चे कोर दे दा अपलार दो निपो कुरान दे पर कबर के जन्नत बन खबर निश्ता जमाद कुरान असर ब अलकी की पता चावल खुदा असर पर माशवे का वालका चिकम दम मानी मनले पता बा असर की तासराशी शराब पर 1200 रुपए चिकम बोतल खर्चीगी पर कमजे खर्ची भले रह गई हाँ पैमाने में तास्ता नहीं मान रास्ता सुबह से ईमान तेरा वही चिप जुमात के रिश्ते आने सही गए